بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. کتاب الصلاة کتاب دے په بیان د مانځه کې. صلات لغوي معنا چې دا دعا ده، او اصطلاحي معنا ارکان مخصوصه په اوقاتي مخصوصه کې. او موز چې دی دا فرض دی، دا ثابت دی د قرآن او د سنت نه، او په دې باندې اجماع هم ده. الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې فرمایي ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. بېشک موز چې دی دا فرض کړی شوی دی په خپل مقرر شوی وختونو کې. حدیث شریف کې راځي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وایتاء الزکاة. او د ټولو علماو په اتفاق سره 15 وختونو مشروعیت چې دی دا د معراج په شپه باندې شوی دی، او جمهور په نسبت باندې دا معراج واقعیت چې دا 15 هجری کې شوی. بهر حال مصنف رحمه الله اوس دلته اوقات مونږ ته ښیي، او په دې کې به اختلاف هم ذکر شي د مذاهبو یا د علماو. اول وقت الفجر، اول وقت د سحر. اذا کله طلع طلوش الفجر سحر الثاني دویم. صبح صادق تینا مراد دی. ګورئ دا خبره یاد ساتئ چې یو صبح صادق دی او بل صبح کاذب دی. صبح صادق خو بدلته تعریف وشي، د صبح صادق تاسو یاد کړئ چې د صبح صادق په مقابله کې یو صبح کاذب هم دی. چې کله دا صبح کاذب راشي نو دین وروسته بیا تیاره کیږي، رڼا شي واپس تیاره شي، نو دا چې دی لیدل کیږي په اوږدوالي کې، لیدل کیږي. او هر چې دا صبح صادق دی نو دا پلن وي په کنارو د اسمانونو کې وي. مصنف رحم الله فرمایي چې وهو البیاض، نو الفجر الثاني وي نو دلته نه مراد صبح صادق دی. یعنی چې کله اول وقت د سحر چې دی، چې کله سحر طلوع شي یعنی صبح صادق راشي، دویم سحر هم ویل کیږي فجر الثاني، او صبح کاذب د فجر الاولم. نو دا اوس کم یو دی، وهو البیاض او دغه سپینوالی دی، المعترض چې دا پلن وي سپینوالی، فی الافق په کنارو په طرفونو د اسمان کې. ما تاسو ته وی چې دا په کنارو کې وي، او دا بل چې وي صبح کاذب دا رڼا شي بیا تیاره کیږي، نو دا د اوږدوالي غونده لیدل کیږي. اوس آخر دا خو شروعات وي، آخر وقت کله دی؟ و آخر وقتها، آخر وقت د دې ما لم تطلع الشمس، هغه وخت دی چې تر څو نور نوي راختلی، چې کله طلوع شمس شو بس د سحر موز وخت لاړو. نو په دې سره مصنف رحمه الله مونږ او تاسو ته یو څو خبرې وکړو. سحر وخت مونځ یې وښودلو، او د کم ځای پورې وغوښتلو، یعنی سحر وخت کم ځای نه شروع کیږي؟ د صبح صادق نه د نور خطو پورې. او دویم خبره دا وکړه چې صبح صادق وایسه ده، وهو البیاض المعترض فی الافق، چې دا سپینوالی وي المعترض یعنی هغه پلن وي، فی الافق په کنارو په طرفونو د اسمان کې. نو دا یې مونږ ته ویلي. و اول وقت الظهر، اول وقت د ماسپښین. اذا زالت الشمس، کله چې نور وګرځي. و آخر وقتها، آخر وقت د عند ابي حنیفه رحمه الله، یعنی پنیز د امام ابو حنیفه رحمه الله، یعنی آخر وقت څه شی دی؟ یعنی د مازیګر شروعات او د ماسپښین انتها کله کیږي؟ اذا صار، هر کله چې وګرځي، ظل سور کل شی، د هر یو شی مثلیه دو چنده، چې دو چنده وی وګرځيږي، نو دا څه شی شو؟ دا د مازیګر وخت شو، ماسپښین وخت ختم شو. سوا فیء الزوال،
ما سوا د سوري د زوال نه. فی ویلې مخکې ظل وی، ظل او فی کې فرق دا دی، ظل د زوال نه مخکې او فیل د زوال نه پس ته سوري ته ویل کیږي. وقال ابو یوسف ومحمد رحمه الله، امام ابو یوسف امام محمد رحمه الله فرمایی، یعنی دوی خبره بدله ده د امام ابو حنیفه رحمه الله نه. دی فرمای اذا صار، هر کله چې وګرځي ظل کل شیء، سورې د هر یو شي، مثله یو چن. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایل چې یعنی دو چنده وګرځيږي، او دی فرمایي چې یو چند وګرځيږي، بیا دغه وخت چې دی د ختمیږي آخر وخت دی. ګورئ ائمه اختلاف دی، یعنی د ماسپخین په اول وخت کې ټول ائمه په دې خبره باندې متفق دي چې نور چې یعنی د زوال نه وروستو بس دا وخت شروع کیږي، په دې کې خو اختلاف نشته. البته اختلاف په دې کې دا دی چې د ماسپخین په آخري وخت او مازیګر په اول وخت کې اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې چې دی هغه فرمایي مونږ دا خبره کوله چې د ماسپخین په آخري وخت او د مازیګر په اول وخت کې اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې د ماسپخین وخت چې کله دو مثله باندې به ختمیږي، یعنی چې سورې کله دو چند شي، نو بیا لدی وروسته چې متصل چې دی د مازیګر وخت شروع کیږي. او صاحبین او جمهور په نیز باندې چې یو مثل باندې دی وی ختمیږي او مازیګر وخت شروع کیږي. نو دلته نه دغه مسله بیان کا. اوس مخکې و اول وقت العصر، اول وقت د مازیګر، اذا خرج هر کله چې وزي وقت الظهر، وقت د ماسپخین، علی القولین په دوه قولو باندې، یعنی د دوړو قولو مطابق. لکه مخکې چې مونږ ذکر که چې امام صاحب رحمه الله فرمایي چې کله سورې دوه چنده شي، او د صاحبین یا جمهور فرمایي چې یو چند وي. و آخر وقتها، او د هغې آخري وقت هغه دی چې ما لم تغرب الشمس، تر څو پورې چې نور غروب شوی نه وي، نو دای دی. اوس مخکې و اول وقت المغرب، اول وقت د ماسپخین نه ماښام، اذا ارکله غربت الشمس، کله غروب شي نور، چې نور غروب شو نو دا ابتدایي وقت شو د ماښام. و آخر وقتها، او آخر وقت د دې ماښام، ما لم تغیب الشفق، تر څو چې شفق غایب شوی نه وي. اوس دا شفق بیانې چې شفق وایسته، شفق چې دی وهو البیاض، دا سپینوالی دی، الذي هغه یرا فی الافق چې لیدل کیږي، فی الافق په کنارو د اسمان کې، بعد الحمرة پس تا حمرینا، یعنی رستو د سرخینا، یعنی رستو د سرخینا دغه ښکاره کیږي د چا په نیز، عند ابي حنیفه رحمه الله، په نیز د امام ابو حنیفه رحمه الله. فرمایي چې و اول وقت المغرب اذا غربت الشمس، و آخر وقتها ما لم تغيب الشفق، وهو البياض الذي يرى في الافق بعد الحمرة عند ابي حنیفه رحمه الله. یعنی ماښام اول وقت هغه دی چې کله نور ډوب شي، او دا آخري وقت کله دی، یعنی هغه دی ترڅو چې شفق غایب شوی نه وي. نو اوس شفق وایسته هغه سپینوالی دی کم چې په کنارو کې تر سترګو لیدل کیږي، یعنی مونږ او تاسې وینو کله د سرخي نه وروستو امام ابو حنیفه رحمه الله، یعنی یرا فی الافق چې مونږ هغه وینو په کنارو د اسمان کې، بعد الحمرة وروستو د سرخي نه، عند ابي حنیفه په نیز د امام ابو حنیفه رحمه الله. وقال ابو یوسف ومحمد رحمهم الله، او امام ابو یوسف او امام محمد رحمه الله فرمایي هو الحمرة، دی فرمایي چې شفق هم هغه سرخی ده. ګورئ کله چې نور چې دی هغه غورځېږي، نو ماښام وخت شي، بیا څه وخته پورې چې
د مغرب طرف ته اسمان د سیډونو په کنارو باندې دا باقی وي نو همدې وخته پورې به ماښام وخت چې دی دا به باقی وي. ګورئ دا یاد ساتئ شفق هم په دوه قسمه دی، یو شفق احمر دی یو شفق ابیض دی. شفق احمر یعنی هغه سرخی ده کم چې د نور له غورځېدو وروسته مغرب طرف ته وي، او شفق ابیض هغه سپینوالی دی کم چې د شفق احمر وروسته اسمان په کنارو سره یعنی په سترګو لیدل کیږي، هغه په نظر راځي. نو په دې کې چې دی اختلاف دی، یعنی صاحبین او جمهور په نیز باندې شفق احمر د غایب کیدو وروسته ماښام وخت چې دی دا ختم شو، یعنی د نور چې کله وغورځېږي نو وروسته تقریبا تر پاوکم 1 ګنټه پورې ماښام وخت باقی پاتې کیږي. خو امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې شفق ابیض په ختمېدو سره ماښام وخت به ختمیږي، یعنی د نور چې کله وغورځېږي دې نه وروستو تقریبا یعنی پاو باندې 1 ګنټه پورې ماښام وخت چې دی دا باقی پاتې وي، نو بیا دې نه وروستو چې دی دا بیا ختمیږي. نو دلته دا اصل کې دا مسله بیانوي. اوس چې دی و اول وقت العشاء، اول وقت د ماسخوتن اذا غاب الشفق، کله چې شفق غایب شي، و آخر وقتها او د اخري وخت هغه ما لم یطلع الفجر الثاني، تر څو پورې چې فجر ثانی راختلی نه وي، یعنی صبح صادق پورې. ماسخوتن مونځ چې دی کم ځي نه، یعنی د ماښام نه بعد د تر صبح صادقه پورې دغه وخت دی. و اول وقت الوتر بعد العشاء، او د وتر اول وخت چې دی پس د ماسخوتن نه دی، یعنی بعد العشاء وروستو د ماسخوتن نه دی. و آخر وقتها، او د هغې اخري وقت هغه دی چې ما لم یطلع الفجر، تر څو چې فجر ختلی نه وي، نو دغه اخري پورې دغه وقت دی. ويستحب اسفار بالفجر، او مستحب دی په سحر مونځ کې یعنی رڼایي کول، اسفار کول یعنی رڼاوالی کول د سحر مونځ کې چې دی دا څه شی دی دا مستحب دی په سحر مونځ کې. والابراد بالظهر فی الصیف، او یخوالی کول، ابراد یخوالی کول د ماسپښین مونځ کې فی الصیف په ګرمۍ کې. عموما به تاسو خلک لیدلی وي ډېر په مدارسو کې، یعنی مونږ ځاني چې کله حفظ کولو نو 2:30 بجې به زمونږ د ګرمي جمع وه. والابراد بالظهر فی الصیف، یخوالی کول د ماسپښین مونځ کې، خو کم موسم کې فی الصیف په ګرمۍ کې، یعنی چې کله یخ شي که نه 12 نیمې دا خو دغه ښه ګرم وي، 1:30 یعنی 2:30 پورې داسې یخوالی غوندې راغلی وي. وتقدیمها فی الشتاء، او مقدم کول په یخ موسم کې، یعنی په یخ موسم کې هم د کرنګي 1:30 دغه جمع ټیم دی، نو دا څه شی دی دا مستحب دی. وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس، او مازیګر مونځ وروستو کول دا هم څه شی دی مستحب دی تر څو چې نور کې تغییر را نشي. نو تاخیر کول د مازیګر مونځ ما لم تتغیر الشمس تر څو چې په نور کې تغییر را نشي. وتعجیل المغرب، او ماښام کې چې دی تلوار کول، ماښام مونځ کې څه کول تلوار کول، یعنی ماښام مونځ مستحب وخت چې دی مونږ ته ښیي. د ماښام مونځ کې یعنی جلدی کول، نور چې بس ختم شو بس دغه وخت کې مونځ کول او ډیر په دې کې وقفې نه کول، بس دا مستحب. وتاخیر العشاء الى ما قبل ثلث الليل، او د ماسخوتن وروستو کول د شپې 3 برخې تر مخته پورې، یعنی وتاخیر العشاء، او تاخیر کول د ماسخوتن مونځ کې الى ما قبل ثلث الليل، یعنی بهتر او مستحب دادی چې شپې 3 برخې ته د تلو مخکې د ماسخوتن مونځ چې دی هغه ادا کړی شي.
نو بهرحال نو دلته څه فرمایي چې تاخیر کول. ګورئ اوس ماښام نه مونږ راوالو مثلا که 3 حصې کو که نه، ماښام نه سهاره پورې تاسو وشمارئ که 10 ګنټې راځي 15، نو دا په 3 تقسیم کئ. نو چې اول کله ختمیږي د دې په آخره حصه کې کول نو دا مستحب دي. یعنی که نن سبا لحاظ سره مونږ ووایو نو دغه به راځي داسې 10 بجې یا داسې به څه وخت به راځي، نو تاسو وشمارئ هر موافق هر موسم سره دا بدلیږي. نو بهرحال نو اوس دلته به یعنی یو کس تهجد کوي دا به بیان شي. نو وتر مونځ چې دی رستو کول دا مستحب دي. چې کم کس عادت وي عادت لري هغه پاسېدو دپاره په ځان یقین لري نو مستحب دا دي چې هغه وتر دی بیا وکړي. ویستحب فی الوتر او مستحب دي فی الوتر په وترو کې لمن د هغه چا دپاره یألفو چې عادت لري صلاة اللیل د شپې مونځ ان یؤخر الوتر نو دا چې مؤخر دی کی وتر الى آخر اللیل آخر د شپې. وان لم یثق او کدا یقین نوی بالانتباه په را بیدارېدو کې او تر قبل النوم نو وتر دی وکي د وده کېدو نه مخکې. نو دلته فرمایي مستحب دی په وترو کې د هغه چا دپاره چې چا سره څه شی وي هغه یعنی شوق وي یا په ځان یعنی عادت وي د شپې مانځه وروسته دی کی د شپې تر آخري برخې پورې دغه کولی شي. او که چېرې په ځان باندې یقین نه و په راویښېدو باندې نو وتر دی وکي د وده کېدو نه مخکې، نو بیا دا پکار دی.